ډېرې خبرې په دې خپل زړه کې خوندي ساتمه. ډېرې خبرې په دې خپل زړه کې خوندي ساتمه. د چا حیا، د چا نامې، د چا تندي ساتمه. دلته هوا د پسرلي دومره وي، دلته هوا د پسرلي دومره وي لکه چې راشي او بیا ځي. دومره وي دلته هوا د پسرلي دومره وي لکه چې راشي او بیا ځي. دومره وي او د شپې راڼۍ خوشبو دی ووژلم. د شپې راڼۍ خوشبو دی ووژلم. زمونږ غټه لوفري دومره کډز دی وکړو نو بیا پاتې واخله. کډز دی وکړو نو بیا پاتې واخله. خانجي زمونږ موسیقي دومره وي. ډېر ښه. د چا زړګی یم د چا ځان یم له بده مرغه، د چا زړګی یم د چا ځان یم د بده مرغه. زه په یو چا باندې تاوان یم د بده مرغه. زه ټوله شپه سوې ټپې له ډېره درده کوم. زه ټوله شپه سوې ټپې له ډېره درده کوم. زه ټوله شپه په یې قربان یم له بده مرغه. دا چې دردېږم وجل کېږم په نه خبره، دا چې دردېږم وجل کېږم په نه خبره. ګناه مې دا ده چې افغان یم له بده مرغه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه دلکش. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونې همیشه دپاره هڅه کړې ده زیار یې ویستلی چې د کار شاعران، د معیار شاعران راوچت کړي. په دغې سکرین یې تاسو ته وښیي. په دغې لړ کې راسره نن ډېر مشهور شخصیت، ډېر دروند شخصیت، د لر او بر پېژندلی نوم، چا چې د پښتو موسیقۍ دپاره ډېرې هلې ځلې کړي، ډېر زیار یې ویستلی دی او د خپلو خدماتو په وجه باندې ځان له یو خپل نوم پیدا کړی د مینوالو په زړه کې ځان له ځای جوړ کړی. کرن خان صاحب را سره ناست دی، سره به هم خبرې کوو. خو د دیو تر څنګه زموږ ګران مشر ډاکټر اظهار الله اسحار صاحب را سره ناست دی. د دیو هم ډېر زیاته مننه کوم چې ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې کرن خان صاحب ته سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. ستاسو دلکش صاحب ستاسو راتګ نه مننه کومه. بیا ډاکټر صاحب دی راتګ نه مننه کومه. بیا ډاکټر صاحب دی راته خدای پاک تر ډېره ژوندی په صحت روغ خوشحاله او دغه شانتي با استعداد لري. د دغه استادانو هغه نور چې دی د هغې نه مونږ دومره څه زده کړي دي چې تاسو غونې ملګري زمونږ خواله راغلی. ستاسو چې څومره کتونکي دي هغې ته زما ټولو ته سلامونه، نیکې هیلې او ډېر ډېر زیات احترامات. دا راته ووایي کرن خان صاحب چې د کم هنري کم وخت کې چې تاسو هنر میدان ته نه وئ راغلی، یو هنرمند نه وئ او زه به لنډه دا وایم چې پېژندګلو هم نه وه، هغه ژوند ښکلی و که دا ژوند ښکلی دی؟ ژوند خو هغه خو ما مخکې هم څو ځله ویلي چې ګوره هغه خو ډېر د بېوسۍ د تنګسۍ ژوند و که نه. یو پلارم و او هغه به ټول کور به په سرو په بچو سبقونه ویل. نو بهرحال زما خپل هغه ژوند خو ښه کوو چې یو سټرګل پکې مونږ کوو، محنت هم کوو، یو هڅه هم کوله. اوس هم د خپل وس مطابق لګیا یو کار کوو. خو په دې اوسني دور باندې په اوسني دور کې چې صرف هغه وخت په هغې یو څیز باندې ښه چې بدامني نه وه که نه. مونږ که د سړک په غاړه به ناستو تر ناوخته داسې یره ترهه نه وه. نو چې د اوسني دور نه صرف یره ترهه، بدامني او دغه دا کم حالات چې روان دا ته لرې کې، نو دا ډېر ښکلی دور دی. او په هغه دور کې بلا کمی وي، بلا تنګسۍ وي، خو یو صرف ښه خبره پکې دغه وه چې یره نه وه، مرګونه نه وو، بمونه نه وو، دغه جنګونه نه وو که نه. دا خو بې خطره ژوند و. دا خو دغه 10 کاله پوره کېږي تقریبا چې په زمونږ په کوزه پښتونخوا کې دغه مسلې را ډېرې شوې. حالان کې په لوی کور افغانستان کې خو د مخکې نه دغه جنګونه او دغه قصې او دا روانې دي، دا بدامنۍ. خو چونکې هلته چې بدامني وه نو پښتانه چې کله دلته راغلي وو په سوات کې چې څومره پښتانه وو زموږ په ګاونډ کې وو، زموږ سره ملګري وو که نه. بلا ملګري زموږ د سکول د وختو د وړوکوالي ملګري چې وو د بره کور
نو هغه وبم دلته و چونکه د ژوند د تیرېدو یو ذریعه خو کنه چې په یو کور کې اړې غړې د نو زبل کور ته ورور راغلی خور راغلی تر راغلی ماما راغلی اوس داسې ده چې په دواړو طرفو کې سختۍ دي نو ژوند پکې ګران دی خو په دې ساعت شکر دی امید ساتو چې ښه وخت راځي به انشاءالله الله به ښه وخت راولي د ټولو پښتنو دغه امیدونه دي کرن خان صاحب د افغانستان ذکر مو وکړو چې یو دور چې افغانستان ته ستاسو تګ راتګ ډېر زیات و د سندرو دپاره به تاسو تلئ نه ښکاري راته داسې چې لنډو ورځو کې تاسو تللی د دې وجه څه کیدی شي نو زه خو زما افغانستان ته دا تقریبا کالو شو یو خو دغه د ویزو دغه کیسې لګي سختې شوي دي لږ په مشکله باندې ویزې لګیږي د هغې غاړې هم د دې غاړې هم او بل دا چې ما غوښتل د زموږ د ملګري دلته خدای دې راته لري احساس صاحب چې دلته و نو ما ته دغه تکلیف به نه و هغه ته به مونږ وویلې بس هغه به مونږ ته ویزې ولګولې اوس دغه قطارونو کې ودرېدل او بیا باوجود د هغې د 3 میاشتو ویزا دغه نو دا ماله خوند نه راکوي که داسې د کال ویزو پروسس راوځي یا چې د کال ویزه لګیږي لږه اسانتیا پکې راشي نو بیا به زه ارومرو ځم ځکه هلته زمونږ ملګري زمونږ مشران زمونږ پوهان زمونږ ادبي ملګري هنري ملګري بیا داسې دي چې بیخي زمونږ د کور خلک هلته دي که نه نو داسې خو کیدی نه شي چې لاړ نه شو خو فی الحال بس یو خو زه په خپلو سبقونو کې هم مصروفه یم بل دغه د ویزې مشکل دی نو که دغه مشکلات په ښه طریقه سره حل شي یوه لارې راوځي چې د دې غاړې ولسونه ته هم مشکل نه وي د هغه غاړې ولسونو ته هم مشکل نه نو بیا به زه راځو که نه زموږ نه خو چېرته تللی نه دی وطن صحیح کرن خان صاحب کله چې ستاسو سندرې مونږ اورېدلې داسې به زموږ په ذهن کې یو سوال جوړ شوی داسې به د ډېرو خلکو په ذهنونو کې یو سوال جوړ شوی چې تاسو اکثر له د افغانستان ډېر ولایتونه ستایلي دي او هغې یو سوال راوچت کړو د خلکو ذهنونو کې ډېرو خلکو به ویل کرن خان د لغمان ولایت دی یا ډېرو خلکو به ویل چې کرن خان د کونړ ولایت دی ځکه هغه ستایي نو لږ په دې هم رڼا واچوئ تاسو بیا بار مرکو کې ویلې چې نه زه د سوات یم سوات سره تعلق ساتم نو نن د پرزونې میلوانو ته هم دا سپینه کوي اصل کې دا ده ګوره یو هنرمند خو یو سرحد نه لري که نه ما ته که یو څوک ووایي چې مطلب ما یوازې د سوات سره وتړي یا یوازې مې د پېښور سره وتړي په دې مخکو ورځو کې یو دلته کې یو غونډه و هغې کې یو نوم یې ورکړی و که نه چې فخر پښتونخوا یا فخر سوات یا که نه نو زه دغې ځای ته نه لاړم زما په خپل ذهن کې زما به څه عقل څه پوهه به مي خو زه داسې فکر کوم چې زه د یوې سیمې نه یم زه د که ماته څوک وایي چې د فخر دی نو د پوره پښتنو دی راته بیا ووایي او پوره پښتانه چې دي نو هغه په امریکا کې هم دي هغه په برطانیه کې هم دي په سعودي کې هم دي او نو یو ځای پورې نوم تړل نه دي پکار چونکې زه پیدا شوی لوی شوی په سوات کې یم ابتدایي تعلیم هم هلته کړی دی او زما کورنۍ اوس هم په سوات کې ده او زه په پېښور کې سبق وایم کرن خان صاحب خبرې به هم کو ستا د خبرو نه به هم خوندونه اخلو خو شعرونه به هم اورو ځکه چې پروګرام پرزونه دی او اکثر دی کې مونږ شاعران ادیبان میلمانه کوو هغوی په شعرونو باندې خبرې کوو هغوی نه شعرونه اورو هغوی نه خوندونه اخلو څه به راسره شریکوئ نن پروګرام کې شعرونه مې ډاکټر صاحب نه اجازت اخلم ډاکټر صاحب شعرونه خو راسره ډېر زیات دي خو څه ووایم چې څه ووایم نو په چې څه دې مخې له راځي وایه ډېرې خبرې په دې خپل زړه کې خوندي ساتمه ډېرې خبرې په دې خپل زړه کې خوندي ساتمه د چا حیا د چا نامې د چا تندي ساتم ډېرې خبرې په دې خپل زړه کې ستاسو د ډېرو سوالونو جوابونه به هم په دې کې ډېرې خبرې په دې خپل زړه کې خوندي ساتمه د چا حیا د چا نامې د چا تندي ساتمه او ما چې د عدم تشدد فلسفه لوستې ده نو ما چې د عدم تشدد فلسفه لوستې ده نو د باچا خان د عکس لاندې د ګاندي ساتم ما چې د عدم تشدد فلسفه لوستې ده نو د باچا خان د عکس لاندې د ګاندي ساتم او زهر
څو قسمه وي ظالمې ته زهر یې مه مننو زهر څو قسمه وي ظالمه زهر څو قسمه وي ظالمې ته یې مه مننو په خپل اتاق کې کاټنونه د کافي ساتمه زهر څو قسمه وي ظالمې ته یې مه مننو په خپل اتاق کې کاټنونه د کافي ساتمه او د حال ویلو مې څوک پاتې نه دي نه کړم باور د حال ویلو مې څوک پاتې نه دي نه کړم باور چې ما کړي درک لکه د ورونو یو څو سپي ساتمه حد دی د حال ویلو مې څوک پاتې نه دي نه کړم باور چې ما کړي درک لکه د ورونو یو څو سپي ساتمه په پردي کلي کې د ژوند ماښامه پرېکړه دا په پردي کلي کې د ژوند ماښامه پرېکړه دا د نن نه پس که څوک زما پروا ساتي ساتمه ډېر ښه دی په پردي کلي کې د ژوند ماښامه پرېکړه دا د نن نه پس که څوک زما پروا ساتي ساتمه زما ارمان به لکه ولې نه کوي دا دنیا زما ارمان به لکه ولې نه کوي دا دنیا زما ارمان به لکه ولې نه کوي دا دنیا ستا د یادونو مړي اوس هم لا ژوندي ساتي ډېر ښه دا دنیا ستا د یادونو مړي اوس هم لا ژوندي ساتمه د چا حیا د چا نامې د چا تندي ساتمه ډېرې خبرې په دې خپل زړه کې خوندي ساتم واه ډېر ښکلی دی ملګرو کرن خان صاحب را سره ناست دی د شاعرۍ نه به هم خوندونه اخلو خبرې به ترې هم کوو زموږ کوشش به دا وي چې د دې سره لږې خبرې وکړو دیو نه هغه سوالونه وپوښتو کومو چې د ډېرو مینوالو په زړونو کې خو موقع ورته نه میلاوي چې کرن خان صاحب نه هغه سوالونه وکړي نو هغه به د هغوی ټولو ذریعه به زه نن جوړه شم او دی نه به سوالونه کوم کرن خان صاحب دا راته ووایه چې شاعرۍ ته یا کم دا هنر چې دی دې ته راتللو وجه څه ده زموږ ډېر خلکو په ذهنونو کې دا وی چې یو سړی سندرو ته ووتو یا شاعرۍ ته راوتو نو هغې به یو عشق کړی وي یا لکه وایي پلانکې سندرغاړی راوتی تاسو خبرې هغه په یو جینۍ وایي نو ستاسو څه کیسه ده په خپل ژوند راته لږ رڼا واچوئ چې وجه څه وه چې د ادب دنیا ته رالی یا د هنر دنیا ته رالی یو شعر و چې ما ته ستا هم حاجت نشته ستا په عشق کې رسېدلی یم یو ځای ته ښه په عشق کې که نه نو داسې ده چې مینې نه بغیر خو ګوره ژوند نه کېږي مینه وکئ مینه بیا بیا کوئ او د ډاکټر اظهار صاحب هغه یو شعر راته مخکې کېږي که نه چې ما له پیغور زما د تیر محبت مه راکوه مال پیغور زما د تیر محبت مه راکوه زړه چې ژوندی وي د چا مینه په بیا بیا هم کېږي نو مونږ د خپل طرف دا وایو چې زموږ زړونه ژوندي دي مینې مونږ کړي دي او په جارم کړي دي برملا وایو چې مینې هم کړي دي بیا به هم کوو بیا به هم کوو وس دې خدای راکړي توان دې خدای راکړي مینه دې نه ورکېږي مینه دې ژوندی او د مور پلار او د خویندو ورونو دا مینه خو دا خو ده نو دا خو به ته کې به حیثیت پښتون به هم دا کې به حیثیت مسلمان به هم دا کې دا خو د خور مور د پلار دا خو په تا فرض دي دا مینې بلکل خو دا قرض چې کمی دي نو دا هم مونږ کړي دي که نه نو مینه کړې ده مینه کوو هم او چې څوک را سره مینه کوي د هغه نه زهرېږو قربانېږو نو دا هغه د وړوکوالي د مینو نه واخله یا د هغې مینې نه واخله هغه درد او هغه تکلیف نو هغه دومره ده چې د دومره خلک یې په موږ میین کړل که نه نو دغه د مینې زور دی د مینې زور چې دی نو دا خلک زموږ سره هم مینه کوي او مونږ یې دغه ځای ته راورسولو بیا د سندرو سلسله چې وه نو که اوس یو سړی ډېر زیات بیخي جوور مونږ وایو که نه بیخي جوور عاشق شي او د سندرې هغه صلاحیت پکې نه نو لکه ضروري خو نه ده چې هر یو مین د سندرغاړی شي یا د هر یو مین شاعر شي ګوره مونږ تاسو دا خو پټې پناه ښکاره خبرې دي که نه پټې پناه خبرې نه دي ښکاره خبرې دي دغه هندوستان یا دا ټیلنټډ د ماشومانو دا واړه واړه ماشومان تبله غږوي شپېلۍ غږوي سندره وایي نو دوی خو په مینه لا په عشق په دې خو نه پوهېږي په مینه د 15 کلنو د 10 کلنو د 8 کلنو نو دا یو خدایي قدرتي دغه یي که نه صلاحیتي د شعر لیکلو صلاحیت په ما کې د هنر نه وړاندې و
او شاهدان لرم لایق زاده لایق صاحب د خدای ژوندی لري فضل نعیم ګلدادا د خدای ژوندی لري ډاکټر اسرار اتل ژوندی د زما ورور د مشر خدای دې راته لري ما چې دا سبق وویل دا هم د هغه برکت دی چې په ما باندې ویلې په زور یې را باندې ویلې نو شعر ما اول ویلې بلکې 12 کلن او 14 کلن چې ما به شعر لیکو خو پویدم پې نه خو بس قدرتي و بیا د دین وروستو پړاو زما د ریډیو دنیا و نطاقي وه بیا دریم پړاو زما د هنر و که نه نو چونکې هغه هنر وځلېدو خلکو وپېژندم اوس زما دغه 2 کتابه راغلل مینه او مننه مې اول کتاب و چې په یو میاشت کې دویم چاپ راغی بیا کلي ته مزه په ښار راشه هغه په 2 ورځو کې دویم چاپ راغی ماشاءالله او نو 2 کتابه مې راغلل او په خپل لیکونو باندې چې ما څومره لیکونه کړي دي یا ما سره دي نو داسې یو 10 کتابه 9 کتابه را سره نور تیار دي خو داسې په منډه نشم کولی لږ لږ ژوند دی نو وخت په وخت به خپلو خلکو ته خپلو لس ته ډالۍ کوم او دیو باوري م چې څه د کار خبره به پکې دیو به خوښ کړي انشاءالله زه الله دې وکړي کرن خان صاحب چې ستاسو دا کوم را روان کتابونه دا هم زر راشي ځکه چې تاسو د پښتو ژبې دپاره خدمت کړی دی او دغه ملګرو دغه ټکي دغه لفظونه په دې کتابونو کې راغونډ کړي دي انشاءالله تر تاسو یې در رسولي دي او نور به هم در رسوي کرن خان صاحب تاسو د مینوالو خبره وکړله چېرته داسې شوي دي چې یو چېرته په بازار کې روانې او د یو مینوال مینه دومره زیاده چې एकदम در باندې راټوپ کړي چې له کرن خان صاحب دی بیا د دې خلکو مینې ما داسې هم لیدلې دي چې یو ټلیفون درته وکړي زه د ډاکټر صاحب سره ناست یم زه ورته یم زه مصروفه یم نو هغه د هغه مینه دونه چې ما ته کنځل وکړي که نه نو بیا لکه زه دې نه خفه کېږم زما ولس دی خو زه هم انسان یم زه هم خپل ژوند هم لرم که نه زه به یا په د چا دعاله به تلی یم یا به په یو محفل کې یم یا به په یو ریکارډینګ کې یم دا خبرې ستاسو په توسط ځکه وایم چې دا ډېر زموږ ډېر ښکلي پښتانه دي او ډېر مطلب دا د دې هغه مینې دي که نه خفه شي نو خدای دې وکړي چې زما نه خفه کېږي او دغه لیونۍ مینې مې هم لیدلې دي وختي مینې مې هم لیدلې دي دغه لیونۍ مینو نه راته یو واقعه بیان که چېرته یو مینهوالي ستاسو باندې एकदम چېرته په یو ځای کې راټوپ کړي لکه خپله لیونۍ مینې یې ښودلې وي که نه دا داسې وه چې زه تلم سوات ته که نه دا خبره زه کله کله کوم خو بهرحال مینهوالو ته دې ډالۍ نو زما یو ماماجي دی هغه ګاډی چلو او زه مونږ سوات ته روانو د ملکڼ په دې ویښ کې دغه ځای کې اوټلې دي د خوراک نو ماماجي وی چې یاره زه به چای وڅښم او ما یې زه به هم لږ څه وخورم نو مونږ چې دا خپل ګاډی ودرو نو اوس نه پوهېږم چې ښځه خاوند و که نه داسې 2 ینګ ځوان هلک او جینۍ دوی د هوټل نه راووتل نو چې راووتل نو دغه جینۍ وی چې اله کرن خان دی که نه داسې بې ساخته یې د خولې نه ووتل او هغه سړي پسې مخ راوګرځو چې خلکه که نه دا دې څه دی او داسې د یو بل سره په جنګ شو بس زه بیا واپس خپل ګاډي ته وختم ما هغه بیا هلته ایثار نه شوم نه نو بس ما به پکې اوس هغه وي روغاني بابا شعر دی چې دا منم رونو یو داسې وخت به راشي چې زمری به بیا د غوا نه خلاصوي او ته به هم پکې سر وخورې روغانیه چې انسان د بل انسان خلاصوي نو بس ما غنیمت وګڼو چې وځم دغه صحیح کرن خان صاحب ستاسو بې شمېره مینهوال الله دې وکړي چې نور هم زیات شي او ضرور به زیاتېږي ځکه چې تاسو خدمت کوئ نور به راسره شریکوئ شاعرۍ نه دې هم خوندونه اخلو د سپرلي مطلب چې پکې راغلی وای ډېر زبردست چې راغلی و ډاکټر صاحب مغه ذکر کوي یو غزل به زه ووایم زما مات ګوډ دی چې ژوند یم سندره یا قربان یم ژوند یم سندره یا قربان یم شکر دی په دې چې په چا ګران یم ډېر ښه دی 6 ځله مې ووي خو یو ځلې بیا 6 ځله مې ووي خو یو ځلې بیا وایم په جار چې نر افغان یم ډېر ښه دی دا شعر بیا 6 ځله مې ووي
خو یو ځل بیا وایم په جار چې نر افغان یم ما پسې زړه مه تړه خفه به شي ما پسې زړه مه تړه خفه به شي زه د لیونو د کلي خان یم ډېر ښه دی ما پسې زړه مه تړه خفه به شي زه د لیونو د کلي خان یم او دا هم لوی نعمت دی چې پښتو لیکم دا هم لوی نعمت دی چې پښتو لیکم نور خو زم ستاسو غوندې ځوان یم ډېر ښه دی دغه ځوانانو ته چې بیخي پښتو نه لوستی شي نه ویلی هغې ته ډالۍ ده که نه چې دا هم لوی نعمت ده چې پښتو لیکم نور خو زه هم ستاسو غوندې ځوان یم او مینه او مننه وا ادا مې کړه مینه او مننه وا ادا مې کړه اوس د یو ښه وخت هم په ارمان یم او ډاکټر صاحب چې کوم شعر راته یاد که هغه شعر داسې دی چې ارشاد چې چرته سوري دلته هوا د پسرلی دومره وي دلته هوا د پسرلی دومره وي لکه چې راشي او بیا ځي دومره وي دلته هوا د پسرلی دومره وي لکه چې راشي او بیا ځي دومره وي او د شپې راڼۍ خوشبو دی ووجلم د شپې راڼۍ خوشبو دی ووجلم زمونږ غټه لوفري دومره ډېر ښه دی بیا ووایه د شپې راڼۍ خوشبو دی ووجلم زمونږ غټه لوفري دومره وي او یو ټرک بنګړي مې دي منلي منم یو ټرک بنګړي مې دي منلي منم بیا به قارېږي چې بنګړي دومره وي ډېر ښه دی یو ټرک بنګړي مې دي منلي منم بیا به قارېږي چې بنګړي دومره وي کډز دی وکړو نو بیا پاتې واخله کډز دی وکړو نو بیا پاتې واخله خانجي زمونږ موسیقي دومره وي ډېر ښه دی او مور دوایي دې شته که ختمه شوله مور دوایي دې شته که ختمه شوله تپوس پوښتنه د بچي دومره وي که ختمه شوله تپوس پوښتنه د بچي دومره وي او وطنه ستا چې دشمنان شمارم وطنه ستا چې دشمنان شمارم لکه حساب چې خطا شي دومره وي ډېر ښکلی نو دغه یو څو تازه شعرونه را سره الله دې ستاسو له ډېر ژوند درکړي چې دغه شان دی مونږ له موسیقي کوئ مونږ له شاعري کوئ مونږ د خوندونه اخلي کرن خان صاحب یو دوه سواله درنه کوم د هغې جواب به راکوې بیا به راته یو غزل به بیا پروګرام راغونډو دا راته ووایه چې را روان کتاب مو څه نوم دی او څومره وخت کې به راشي را روان کتاب نوم خو مې نه دی خوښ کړی او د وخت هم نه پته لګي ځکه چې اوس زما دا په دې کال کې 2020 کې 2 کتاب راغلل او دا کتابونه که زه ډېر زیات په یو ځای کړمه نو بیا به زما په خیال چې خوند ونه کړي که نه نو وایي چې ډېر شي نو ګڼ ډېر شي نو د ډاکټر صاحب د شعر په برکت یو غزل ما لیکلی و هغه زور د ډاکټر صاحب د اردو د شعرو پوره غزل پرې راغلی دی چې مینه مو وکړه خو والله په څو ځله بیل شو مینه مو وکړه خو والله په څو ځله بیل شو کله مو زد وکړه او کله بې بدله بیل شو ډېر ښه دی یار لکه زه بد نه یم لوفر نه یم او تا نازوم لکه زه بد نه یم لوفر نه یم او تا نازوم لکه زه بد نه یم لوفر نه یم او تا نازوم نو بیا په څه خبره ولې اخیر څه بیل شو ډېر ښه دی یار ډېر ښکلی پښتنې سیمې په مثال لکه سکه خویندې دي پښتنې سیمې دا دغه سوال جواب دی که نه چې د دې زیاده پښتنې سیمې په مثال لکه سکه خویندې دي دا به دروغ وي پېښوري چې د کابله بیل شو ډېر ښه دی پښتنې سیمې په مثال لکه سکه خویندې دي دا به دروغ وي پېښوري چې د کابله بیل شو او د ډاکټر صاحب د شعر ترجمه ده پکې چې د دې نه مخکې زمانه چې مونږ خفا جدا کړي د دې نه مخکې زمانه چې مونږ خفا جدا کړي راځه په دغه څلور لارې کې په خپله بیل شو د دې نه مخکې زمانه چې مونږ خفا جدا کړي راځه په دغه څلور لارې کې په خپله بیل شو او دومره خبر یم
چې زما ارمان پاتې دی. دومره خبر یم چې زما ارمان پاتې دی. نور خبر نه یم چې څنګه چرته کله بیا نو دا غزل دومره خبر یم چې زما ارمان پاتې دی. نور خبر نه یم چې څنګه چرته کله بیا شو. ډیر زبردست، ډیر ښکلی. کرن خان صاحب، کرن خان کو چرته سندرغاړی نه وی یا شاعر نه وی نو څه به وی؟ یاره زه خو به یو ډېر ښه زمیندار وم، ډېر ښه مزیدار، ځکه زه په زمیندارۍ کې ډېر زیات پوهېږم. خان صاحب اخرنی سوال بلکې پیغام هم دی، سوال هم دی. نن سبا په دې پروګرام هم راغونډو کرونا وایرس دی، په دې لږ خبرې وکړئ. لکه زموږ د ولس ډېر زیات پریشر غورځېدلی دی، هر سړي په ذهنونو کې څه نورې قصې دي. په دې باندې لږ خپل پیغام ورکړئ او تفصیلي خبرې پې هم وکړئ. پیغام خو ګوره ډېر د لویو خلکو کار دی. زه به خپل هغه سوچ ووایم که نه، د یو مسلمان په حیث ګوره مونږ چې کله دا 2 میاشت مخکې دغه خبره راووتله چې په چین کې بیا د دې علاج هم راووتو چې څوک لاس وینځي، څوک صفایي کوي که نه، یو څو وخته د ورځې، نو هغې ورته نه کېږي. ټیک شو. نو په دې کې لکه دلته به زه خپلو ځوانانو ته، خپلو ملګرو ته، خپلو مینوالو ته دا یم چې ګوره څوک 15 وخته مونځ کوي که نه، نو دی لاس هم وینځي، دی مټې هم وینځي، دی مسه هم کوي، دی مخ هم وینځي، نو مشکله ده چې دې ورته راشي. یو خو به د خدای په ذات عقیده ساتو. دویمه خبره دا ده چې قرآن شریف زمونږ سره چې دی هغه زمونږ د ټول ژوند دپاره تا حیات یو داسې مکمل کتاب، آسمانی کتاب دی چې په دې کې د هر درد دوا شته، د آیاتونو په شکل کې، د سورتونو په شکل کې. نو ډاکټر صاحب د خدای راته لري د 18مې سپارې سوره المؤمنون د هغې اخریني آیاتونه 115 14 18 دغه دا چې سهار د مونځ نه درود شریف ته مخکې وایي 3 ځله وایي او بیا وروسته ته درود شریف وایي او ماښام، او لکه دا علاج دی. یو بل وبا چې کومه ده، وبا او بلا، مونږ وایو چې دا په صدقه سره، په صدقې سره بلاګانې ختمیږي. مونږ د صدقې ورکو، مسلمانان یو، او د صدقې ذریعه دا ده چې ګوره اوس د سبا نه به وایي چې پیښور بند شي که نه، مثال، نو چې پیښور بند شي نو زه خو کرن خان یم یا ډاکټر صاحب دی یا تاسو یې، زما او ستا بس دونه یي چې مونږ سره به هغه دغه لالچي انسانانو غوندې به مونږ یو د 6 میاشتو جمع کړي، خو دلته د ریړې مزدور شته چې د ورځې ګټي او هغه پې کور چلی. دلته کې ډېر داسې خلک شته چې د هغې چې د لاسو خپو مزدوري وکړي، نو هغه په خپل کور به پې وچلی. نو مونږ که صدقې ورکو دغه وخت دی، نو دا خو خدای پاک تاسو له مقدر کوي. ټیک شو. نو دغه صدقې پکې ورکوي د خپل داسې نه. ګوره دا پښتانه دومره خودداره خلک دي، ګوره د چا نه سوال نه کوي که نه. بینګ پښتون زه ما خپلو اکثر ملګرو ته ویلي چې که ډېر بد حال هم راشي که نه، خو زه ملګري داسې لرم چې هغه باندې زه ورته امر کوم، سوال به نه کوم. زما د پښتنو سره خپله مینه دومره ده، خو بیا زما ملګري چې دي هغه زما ملګري دي. زما ملګري ما ته محترم ځکه دي چې هغې زه د ځان ملګری کړی، نو چې زه د ځان ملګری کړی ما ته محترم دي. نو زه د خپلو ملګرو نه غوښتی شم، زه خپلو ملګرو نه په زور هم اخیستی شم چې ما ته تکلیف وي. خو هغه خلک چې هغه نه چاته لاس نیوی شي، نه چاته ویلی شي، باید چې مونږ په زور لاړ شو، د هغې که زمونږ نه امداد واخلي، دا دی په مونږ باندې د هغې احسان یو. دویمه دا چې دغه خپل آیاتونه د زړه تسکین دپاره وایي، احتیاط وکړئ چې تاسو ته د وخت حکومت، د وخت باچا په تاسو باندې یا په مونږ باندې چې د وخت باچا راغلی، دا خدای راوستی په مونږ باندې، دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده. ټیک ده. نو د وخت د باچا امر منل دا هم لکه بده خبره نه ده. نو هغې وایي چې احتیاط وکړئ، د ګڼې ګورې ځایونو ته مه ځئ، لاس مه میلاوهئ. لکه ډېر په دې کې په دیني او دنیاوي خبرې په دې کې ټولې راځي. نو احتیاط دغه دی چې په خپلو کورونو کې فضولیات او ګندګیانو ته مه ځئ. او د ټولو نه اخیره خبره چې دا څو ورځې چوټیانې دي، لکه د سکول دغه رخصتۍ دي د سکولونو، تقریبا دغه 20 ورځې دي. په دې 20 ورځو کې دومره ښکلې موقع ده چې موږ ونې بوټي وکرو که نه، د ورځې د 2 بوټي کرو هېڅ دنیا نه روانېږي. نو دا خو کرونا وایرس دی. د دې پسې چې د ګلوبل وارمنګ په شکل کې کم وایرسونه
کنه یو داسې وخت به راشي چې اوس خو موږ اوبه په پیسو اخلو بلکې په کراچۍ کې خلک ټینکر یې اخلي د اوبو بالکل داسې وخت را روان دی چې سا به په پیسو اخلي بلکې اکسیجن اوس هم په هسپتالونو کې په پیسو دی جي که نه خو بیا به بهر هم سا ته په پیسو اخلي ولې چې هوا به دومره ګنده شوي ما د صاحب شاه صابر صاحب یو نظم ویلی دی د یادونه په نوم ډېر زر به راشي چې د سمندر هوا بدله شوله موږ سره هیڅ د یارۍ دود نه کوي که نه دغه د سمندر هواګانې بدلیږي د هغې بدلېدو نه مخکې د مونږ بوټي وکرو دا ملک د مونږ شین کو په بوټو کې بیا د لاچي د بوټي نه ځان وساتئ د لاچي بوټی چې چا هم د ملک ته راوړی دی هغه بد شوي دي د لاچي بوټی ډېر خطرناک بوټی دی دا د ډېر لرې نه اوبه راکاږي که نه د دې نه علاوه که هغه شنډی ده که بکیانه ده که نختر دی که سپیدار دی که اچر دی که توت دی که نه دغه بوټي وکرئ ګلابونه وکرئ شینکي جوړ کړئ انشاءالله چې دغه یو څو ورځې تاسو له خدای مقدر کړئ د بل سره د خدمت کولو د بل سره د ښېګړې کولو د ځان پیژندنو په ځان باندې به غور وکړي که نه او بوټي به پکې وکرئ دغه زما پیغام دی خو ډېره مننه ډېر تفصیلي خبرې مو کړې او الله دې وکړي چې زموږ مینوال پې عمل وکړي پښتانه پې عمل وکړي کرن خان صاحب وخت مو راکړو ناستې مو را سره وکړو د ناستې او د وخت راکولو مې یو جهان مننه کوم کور ودان ستاسو کور ودان ډاکټر صاحب هم کور ودان چې موږ له وخت راکړو ډاکټر اسحار الله اسحار صاحب سره موږ مرکه کړې د دوی په ژوند باندې خبرې کړې دوی نو شعرونه مو اورېدلي هغه هم ګټلی شي او د کرن خان صاحب مرکه به تاسو هم هسې وګټله بیا به ملاقات کېږي انشاءالله د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ